دا ذوالقرنین نه د ذوالقرنین دې اړه باندې د موږ ډېر مسلمانان ځوان پیژنې بیم نه ذوالقرنین ډېر سخت بالر تیر سوی د دوستانو واه 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 دا وکټې چې به د کرکټانو وویستلې د ذوالقرنین سخت لوی کرکټر و شپږیزې به یې وهلې قادس یا بالر و دی الله بنده بالر و دا سوینګ ډېر پکې و سوینګ ورته کته شي نو دا ذوالقرنین چې ده دې په ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړی ده الله اکبر او د ده ملاقات چې سوی ده له ابراهیم علیه السلام سره د کعبې په جوړولو کې سوی ده او دا ذوالقرنین چې ده د دې واقعه په 14مه سپاره سورة الکهف کې راغلې ده ویسألونک عن ذي القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا انا مکننا له في الارض واتیناه من كل شيء سببا دا د دنیا له مشرقه تر مغربه د سفر کړی ده د جوجو ماجوجو ته چې په صد د غره د دوه غرونو په منځ کې دیوال وهلی ده د وسپنې دیوال د سروپو دیوال همدغه ذوالقرنین وهلی ده الله اکبر دا هغه ذوالقرنین ده په دې اړه باندې نن ما د ابراهیم علیه السلام په دې سیرت کې د لوط علیه السلام کیسه خو واورېدلی سوله دا دام باید د مسلمانانو ته لږ معلومات ورکړلی سي چې دا خلق وپېژني چې دا پخواني خلق څنګه خلق و څه قسم خلق تیر سوي دي دا د موږ نسواریان نه دي دا د موږ نسواریان دا پښتانه نسواریان له ډېرې زیاتې بېدیني نه دوی په د خپل کبر و غرور کې دومره راګیر سوي دي وایي له موږ نه بهترین مسلمانان نور نسته بیا د بیدې ډېره ډېره مافي دا د شیطان غوړه ګوته ده بالکل قادس په دې باندې انسانان پوهېږي ښه ده چې دا نور ورباندې نه پوهېږي ښه دې زړه سره ځان ورباندې غلي کړي ځان ورباندې غلي کړي دا شیطان دغه پښتنو ته یو خو یې بېدینه کړي دي یو خو یې له دین او له اسلام او له قرآنه د دې له معلوماتو یې لرې کړي دي بېشک دا دین و پیغمبر و سیرت و صحابه یې داسې ورته بې قدره کړي وایي دا څه کوي دا وایي فتنه ده وایي له دې نه وایي دا باندې بحث به یې دونه کړلی سي بیا چې کینې وایي موږ تر هر چا بهترین مسلمانان یو بالکل دا ډیره خطرناکه خبره ده دا ډیره خطرناکه خبره ده د رسول الله صحابه لا یو لکو نه زیات ول یعنی په دې د ټولو علماو اتفاق ده چې تر یو لکو زیات ول بیا د علماو پکې خبره ده یو لکو څلور ښودلې یو لکو لسې ښودلې یو لکو څلرویشت زره یې ښودلې دي لیکن په د یو لکو صحابو کې د یوه صحابي په سیرت کې دا خبره نه ده راغلې چې هغې دې ویلې چې موږ تر پلاني قوم یا تر پلاني او تر پلاني بهتر یو الله قسم الله اکبر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد ګوریا حالان کې رب العالمین په قرآن کې ورته وایي کنتم خیر امه الله ورته وایي بېشک الله جل وعلا تر سلو ډیرو آیاتونو کې د دوی مدح او صفت کړی ده محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار د دوی د شکل کله کله د خپل خلکو ته وایم ملته نرسه کور کې د لا ښځې پوښتنې وکړه چې ورته د ما شکل خوند درکوي که نه درکوي که د تاسې ښځو تاسې ته وویل چې د تا شکل ما ته خوند راکوي زه هغه خپل خدای دومره معلومات در باندې لرم والله که د خپله ښځه په کور کې صفت وکړي لیکن د دوی صفت الله جل وعلا د دې صحابه و قرآن خو څه کوي په تورات و انجیل کې هم کړی الله اکبر د دوی د شکلونو د دوی د اعمالو د دوی د عقائدو وغیره وغیره
خود بیا پیغمبر علیه السلام ورته وایي خیر الناس قرني، بهترین خلق دي ما دا صحابه ابوبکر و عمر و عثمان و علي دا چې چا لیدلی یم او ایمان رب دا بهترین خلق دي. خو دوی په دې ټول تاریخ کې دا نه دي ویلي یو بل ته چې والا موږ بهترین یو په پلاني او په پلاني او په پلاني بهترین یو. والله که د یوه صحابي په سیرت کې ما دا لیدلي وي، که چا لیدلي وي دا ګز دا میدان ودې وایي چې صحابه ودې ویلي چې موږ تر ټولو خلقو بهتر یو، ودې وایي. نسته قاري صاحب. دی قاري صاحب. نو ته څنګه وایې چې نه قرآن پیژني، نه دین پیژني، نه پیغمبر پیژني، نه سیرت پیژني، نه تاریخ پیژني وغیره وغیره، کینې وایي له ما نه بهترین انسانان بل موږ تر هر چا ښه مسلمانان یو، تر هر چا دغه دا نومونه بې زه نه اخلم ځکه په دې وخت کې په دې ځای کې بیا موږ دا شاوخوا بعضې هېوادونه نه دي بعضې ګناهونو پیغورونه بیا یو بل ته ورکول. دا اوس هم شته د بعضې مسلمانانو ته پیغور دي ګناهونو ورکولی کېږي. کومې اندازې ته الله راورسولس په دې میډیا کې څومره ذلیل قوم الله پښتنو په میډیا کې له تاسو نه الله جوړ کړل. ټولې ښځې مو راووتلې بېادبي ډېره دغه بعضې خلکو ته سپینې خبرې ونه کړې سرې نه خلاصېږي. تر اوسه ما په میډیا کې په والله که اورېدلي اوس یوې ښځې ته دې وایي چې شا دې راوګرځوه او دا پلانۍ دغې دې داسې وټکوه راته. ته خو پوهېږي که نه پوهېږي که څه واضحه درته ووایم. ډګۍ څه شی؟ ډګۍ ورته وایي. ډګۍ. اوس په دنیا کې مې داسې ذلیل مخلوق په خدای قسم کې لیدلی و، خو همدغه ذلیل مخلوق همدغه ذلیلو انسانانو ته ناست وي. دا کوم انتقام رب العالمین جل وعلا جنې اخلي؟ دا هغه انتقام الله جنې اخلي چې دوی به ویل وایي موږ تر هر چا ښه مسلمانان او په نورو خلکو پسې به یې خندل د ګناهونو پیغور به یو بل ته ورکول. بالکل. الله اکبر الله اکبر. یو بل ته به یې د ګناهونو پیغور ورکول. ما د خلقو ته ویل ډېرو پخوا مې د خلقو ته ویلي دي مال هغه ریکارډونه به رب در باندې جوړوي د دې کبرو د دې بېدینه کبرو د دې بېدینه ژوند و زندګي په خاطر چې تا کبر کړی الله به داسې ریکارډونه در باندې جوړوي که د زمبابي خلقو در پسې ونه خندل زه هغه خپل خدای. د امازون د ځنګل خلق به در پسې خاندي. په دې میډیا کې مو داسې پیری وکړل او داسې پیری مو راخیستلی دي. موږ به ولې خلقو ته به خوند نه ورکوو؟ خو هموجه دغه داسې الله دې په ټول عمر داسې وخت نه راولي چې زه به تاسو ته خوند درکوم. زه ګورې دوست موس نه لرم، نه مې ولا که تر اوسه څوک به دوستي نیولي در پکې او نه ولا که څوک د ځان دوست وبولم په دې میډیا کې الا له د خپلو بعضې ورونو نه ماسې وایي چې هغه ورونه دي، دوستان نه دي، ورونه دي. زه دوست موس نه لرم، نه دوست موس ضرورت لرم. او بیا د میډیا دوستي نه ده، د ټولو نه لوی دروغجن دغه ده، نه لوی دروغ هم دغه ده دوستي په میډیا کې کول. نه پوه شوس په دې خبره که نه یې پوهېږي؟ قاري صاحب همداسې ماري د ډزماري. السلام علیکم قاری صاحب محترم. وعلیکم السلام. قاری صاحب محترم ما سره د یو کس ناست دی او اردو سپیکینګ والا دی، په اردو کې خبرې کوي. دا شیعه دی، هم د دې ته لږ څه خبرې وکړه. ښه لږ واضح ورته کړم، بات کرم.